بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خو ګوریدونکو کتونکو زم امیر نواز خان امید د چیرو جوړ بای حاضری من تاسو په خدمت کې د ایجوکیشنل سایکالوجي د بل یو اهمترین ټاپک سره او ټاپک دی د میتھڈز ان ایجوکیشنل سایکالوجي یا ویز ان ایجوکیشنل سایکالوجي یعنی هر هغه طریقې په سایکالوجي کې ایجوکیشنل سایکالوجي کې د کومو په ذریعہ چې مونږ تاسو ډیټا کلیکشن کولای شو مونږ تاسو ته ماشومانو د کشرانو سټوډنټانو یا د بل چا ډیټا مونږ ته حاصلېږي نو دې ته ویل کېږي ویز یا میتھډز ان ایجوکیشنل سایکالوجي. هغه څه مختلف ویز دي دا یو دغه لیست نه دی کمپریهنسیو لیست نه دی او نور ویز کېدای شي خو کوم کې چې مونږ نن خبره کوو نو هغه کې دي ایکسپریمنټل میتھډ چې ایکسپریمنټل میتھډ څه څیز دی هغه دی ابزرویشنل میتھډ چې ابزرویشنل میتھډ څه څیز دی بل مونږ وایو چې کیس سټډي میتھډ دی چې دا څه څیز دی کوریلیشنل ریسرچ څه شی دی د هغې نه علاوه سروې میتھډ څه شی دی او د هغې سره سره زموږ سره چې کومه سایکالوجیکل ټیسټینګ دی نو دا څه څیز دی نو په دې کې به مونږ مختصر خبره کوو. نو راځئ چې شروع کوو. اولنی دی زموږ سره ایکسپریمنټل میتھډ ان سایکالوجي. ایکسپریمنټل میتھډ هر هغه میتھډ دی کوم کې چې مونږ تجربه کوو یا پکې مونږ څه څیز مینوپولیټ کوو څه څیز مونږ چې کوم د خپل طبیعت نه یو څیز زیاتولی کمولی شو چې مونږ کله تجربه کوو نو دې ته ویل کېږي ایکسپریمنټل میتھډ. یعنې مونږ سره په دغه کې په ایجوکیشنل فیلډ کې یا داسې نور په فیلډز کې بل هاشي داسې دغه راځي خبرې راځي چې په هغې کې مونږ خپل ویل خپل ویش چې کوم دی انوان کوو د هغې دپاره مونږ ایکسپریمنټل مینوپولیشن کوو یو ویریبل چینج کوو یا یو ویریبل چې کوم دی نو مونږ ویری کوو نو هغه ته زموږ سره ویل کېږي ایکسپریمنټل میتھډ. په ایکسپریمنټل میتھډ کې مونږ سره دوه ګروپس یي اکثر یو ته مونږ کنټرول ګروپ وایو یو ته مونږ ایکسپریمنټل ګروپ وایو. یو خاص ویریبل چې کوم دی نو هغه مونږ انډر ابزرویشن ساتو نو چې کوم کې مونږ هغه ویریبل انډر ابزرویشن ساتو نو هغه ګروپ ته مونږ ایکسپریمنټل ګروپ وایو. او په کوم کې چې هغه ویریبل مونږ خاص پاکې کې څه داسې تبدیلي نه راوستل غواړو هغه مونږ نارمل ساتل غواړو نو هغه ته مونږ کنټرول ګروپ وایو. نو زمونږ لکه فرض که مونږ تاسو ایجوکیشنل فیلډ کې مونږ داسې کوو چې یاره ماشومانو د هومورک د کولو سره د هومورک د نه کولو سره په ماشومانو کې څومره چینجز راځي مونږ دوه ګروپ جوړ کړو مونږ ماشومان چې کله چې کوم ماشومان هومورک کوي نو د هغه ریزلټ څه دی ایفیشنسي څه د لرنینګ او چې کوم ماشومان هومورک لرنینګ نه کوي یا هومورک کار نه کوي نو د هغه لرنینګ ایفیشنسي زموږ سره څه ده نو دې ته ویل کېږي زموږ سره ایکسپریمنټل ګروپ. نو دا چې کوم موږ سره هومورک نه کوي نو دا به زموږ کنټرول ګروپ شي او چې کوم موږ سره هومورک کوي نو دا به زموږ ایکسپریمنټل ګروپ شي. نو دې ته ویل کېږي موږ سره ایکسپریمنټل ګروپ. دویم دی ابزرویشنل میتھډ. ابزرویشنل سره چې پکې مونږ خپل ویل ویش نه انوالو کوو بلکې مونږ ګورو چې څه کېږي او څنګه کېږي بس همدغه شته اګزامپل که مونږ لږ فردر ایکسپلین کړو ابزرویشن لپاره مونږ پکې دا نه کوو مونږ هومورک نه حواله کوو مونږ څه ټاسک نه حواله کوو جسټ مونږ ګورو چې یاره څنګه چل کېږي ابزرویشن کوو. ابزرویشن دا کوو چې څوک هومورک کوي د هغه څه ریزلټ دی او چې څوک هومورک نه کوي د هغه څه ریزلټ دی. مونږ ټاسک حواله کړی نه ایکسپریمنټ هم نه کړی جسټ څه چې کېږي کوم په فیلډ کې څه کېږي مونږ د هغې ابزرویشن کوو. دې قسمه ډیټا کلیکشن میتھډ ته مونږ سره ویل کېږي ابزرویشنل میتھډ. ابزرویشن تقریبا څلور فردر قسمونو کې ډیوایډ کېږي ته چې کوم دی نو نیچرلیسټک ابزرویشن وایي. نیچرلیسټک ابزرویشن هغه دی په کوم کې چې یو نیچرل ماحول کې یو څه څیز یو سبجیکټ یو هغه مونږ سټډي کوو یو ایشو یو مونږ په نیچرل ماحول کې سټډي کوو او هغه مطالعه کوو د هغې باره کې ډیټا حاصلوو نو دې ته نیچرلیسټک هغه ویل کېږي نیچرلیسټک ابزرویشن ویل کېږي. کله ناکله مونږ یو ماحول خپل کنټرول کې کوو خپل ویل ویش پکې نه راکوو خو یو کنټرول انوایرمنټ کې مونږ هغه ابزرویشن کیریان کوو نو هغه ته مونږ کنټرول ابزرویشن وایو. کله ناکله په یو ماحول کې مونږ خپل ځان انوالو کوو مونږ پکې یو ابزرویشن کوو نو هر هغه ماحول ته بیا مونږ چې کوم دی نو هغه ته مونږ پارټیسپینټ ابزرویشن وایو چې هغه پارټیسپینټ ابزرویشن دی یو هغه ماحول چې په کوم کې مونږ بذاتي خود او شرکت نه کوو خو مونږ په ډیټا کلیکشن کوو کیمرا هم لګولي بل څه سینسر هم لګولی وغیره وغیره چې هغه مونږ ډیټا ریکارډینګ کوي نو هغه ته زموږ سره ویل کېږي دغه نان پارټیسپیټري یا نان پارټیسپینټ ابزرویشن. نو دا زموږ سره ډیټا کلیکشن کې دغه دوه میتھډز یو ته مونږ وویل ایکسپریمنټل میتھډ بل ته مونږ وویل
دغه میتھډ ابزرویشنل میتھډ د دې نه علاوه بل زموږ سره کیس سټډي میتھډ کیس سټډي میتھډ ته مونږه دغه هم وایو د کلینیکل دغه ته ملي کی کلینیکل میتھډ ته ملي کی لکه څنګه چې یو ډاکټر د یو مریض بیماری انفرادي تور سره معلومي دغه څه په دې کیس میتھډ کې مونږ یو خاص ایشو یو خاص کیس یو خاص سبجیکټ هغه مخې ته کوو چې هغه په اړه کې معلومات حاصلول غواړو هغه مونږ کیس وایو نو هغه بیماری دا هغه د چا په اړه کې سلیاقت دی کله چې سم هغه د ایګو دا هغه د چا انسان یو وښ دی هغه د چا انسان یو چایز دی پریورټی دا نو چې دا مونږ معلومول غواړو دې ته مونږ سویو دې ته مونږ وایو کیس سټډي لکه فرض کا مونږ دا ګورو چې زمونږ یو ماشوم دی هغه هوم ورک ولې نه کوي هوم ورک ولې نه کوي نو دې ته اوس مونږ یو کیس سټډي مونږ سره کلاس کې هر څومره ماشومان دي مونږ چیک اپ کوو چې یاره دې ماشوم هوم ورک نه کړی دوی هوم ورک نه کړی نو دا هوم ورک نه کول لازم سره یو کیس شو او د دې ریزن معلومول چې کوم د لپاره چې کوم انفارمیشن کېدل مونږ کوو هغه د دې ټول نه چې کوم میتھډ جوړیږي نو دې ته ویل کېږي کیس سټډي بل کوریلیشنل ریسرچ کوریلیشنل ریسرچ سره په دې کې مونږ د دوه دغه چې کوم دي دوه ویریبل دا خپل منځ کې ریلیشن معلومو چې یاره دوه خبرې دي د دې په منځ کې سره ریلیشن دی چې مونږ کله د دوه ویریبل په منځ کې دغه معلومو ریلیشن معلومو نو دې ته مونږ کوریلیشنل ریسرچ وایو لکه دا مخکینی اگزامپل به زه لا کوم چې یاره که فرض کړه مونږ سره ماشومان دي هغه هوم ورک کوي نو د هغه ریزلټ څنګه راځي او که فرض کړه ماشومان دي هغه هوم ورک نه کوي د هغه ریزلټ څنګه راځي نو دا همدغه مخکینی اگزامپل له خو صرف ابجیکټیوز زموږ لږ ډیفرنٹ نو دا ابجیکټیوز د ویری کولو د وجه نه زموږ سره د ریسرچ چې کوم دغه د ټاپک دی یا زموږ سره چې دا ډیټا کلیکشن کوم میتھډ دی نو هغه نیم هم بیا بدلیږي نو کوریلیشن کې موږ څو چې موږ دغه معلوم کو ریلیشن معلوم کو چې یار موږ سره ماشومان که هوم ورک کوي نو دغه ریزلټ دی چې کوم هوم ورک نه کوي دغه ریزلټ دی چې کوم کله موږ میتھمیټیکلی الیبوریټ کو نو دې قسمه ریسرچ نه زموږ سره یا دې قسمه میتھډ اف سایکالوجي پر ډیټا کلیکشن نه جوړیږي څه شي کوریلیشن بل دا کنټنټ انالیسس کنټنټ انالیسس چې موږ لپاره کچاو کنټنټ را کوو موږ سره یو سبجیکټ دا غي په اړه کې موږ معلومات کوو لن اگزامپل موږ دا واخلو چې فرض کا موږ سره یو کس چې چا په باندې دا ناقله سسپیکټ یا چا په باندې دا الزام لګاو چې دا غلا کړی دا اوس موږ دا ګورو جسټیفای کوو چې آیا دا غلا کړی دا کنه کړی چا موږ چې د غلا څخه کړی چې د باران کې تلې کپړې هم دي شوې دي چې کوم نو د غزینه واردات چې د نسسیس پاتې شوی دا څه شوی دي اوس د په اړه کې موږ فیکچوال د په اړه کې موږ چې کوم نو لکه ډایګرامیټیک د په اړه کې چې کوم نو موږ نوٹ دسي ډیټا چې کوم اویلیبل ده هغه موږ راوځي کوو راخلو او دا غي سټډي کوو او دا کوم ایشو چې موږ نه دې سیټ ته موږ معلومات ګذر کول غواړو چې آیا دا کوم سبجیکټ چې کوم دی کوم کنویکټ چې زموږ دی آیا دا رښتیا غلا کړی دا کنه نه کړی نو د دې لپاره چې کوم شواهد موږ د یو سایډ نه بل سایډ نه انالیسس کوو نه غي کوم مطالعه کوو نه غي کوم جسټیفیکیشن کوو نو دې ته ویل کېږي کنټنټ انالیسس میتھډ دا زموږ سره د ریسرچ بلې طریقه ده چې هغه ته ویل کېږي کنټنټ انالیسس میتھډ د دې علاوه بل یو میتھډ چې کوم د سره هغه ته ویل کېږي سروې میتھډ څه دی چې موږ کله سروې کوو موږ یو کوېسچنیر تیار کوو او د هغې په دغه سره چې کوم د موږ د چا نه کوېسچنیر نه وي ډایرکټ کوېسچنز ولې نه وي وربل کوېسچنز ولې نه وي که وربل کوېسچنز وي موږ د خلکو نه تپوس کوو چې یاره داسې څنګه چللی داسې څنګه چللی د یو خاص ایشو په باره کې موږ چې کوم دی نو څه کوو دغه معلومو ډیټا کلیکشن کوو نو هغه ته زموږ سره سروې میتھډ ویل کېږي سروې میتھډ کې دوه قسمه بیا انټرویوز دي انټرویو سروې میتھډ د انټرویو یو حصه ده نو په انټرویو کې بیا ډېر ټایپس دي یو انټرویو هغه د چا ته سټرکچرډ انټرویو وایي سټرکچر انټرویو دا چې فرض کړه زه یا تاسو د چا نه انټرویو واخلو او موږ ځان سره مخکې انالیسس ډیپینډ کړی چې زه به دا کوېسچن کوم دا کوېسچن به کوم دا کوېسچن به کوم دې ټایم کې زما دا تپوس وي د دې نه بعد دا تپوس وي نو چې کله تاسو ځان کنټنټ مخکې نه سټرکچر کوئ ځان سره ډیفاین کوئ نو دې ته ویل کېږي سټرکچرډ انټرویو چې کله تاسو ګډ وډ کوېسچن کوئ لکه مخکې هم څه پلان کړی نه وي خو مخکې سره کوېسچنینګ اینډ انسرینګ سیشن شروع شي نو دې ته ویل کېږي ان سټرکچر انټرویو په انټرویو کې بیا د کوېسچنز هم دوه قسمه یو ته وایي اوپن اینډ کوېسچن او یو ته وایي کلوز اینډ کوېسچن اوپن اینډ کوېسچن هغه دی چې هغه جواب چې کوم کس مونږ کوېسچن کړی د هغه په ویش او د هغه په ویل باندې مونږ پرېږدو او هغه چې څه قسم جواب مونږ ته راکوي هغه لکه لیټ سپوز نن مونږ تاسو یو کس نه تپوس وکړو سټوډنټ نه تپوس وکړو چې ستا د چایس
دغه څوک دی پولیټیشن څوک دی هغه موږ ته ایکس وای زیډ نه پولیټیشن نوم واخلي چې زما دا پولیټیشن چې کوم دی زما دا چایس دی نو دا اوپن کوېسچن جوړېږي نور کوېسچن جوړېږي چې ولې خوښ دی په دې کې څه وجوهات دي څه وغیره وغیره نو دا قسم کوېسچن چې دا غینه نور کوېسچن چې کوم دی هم ارایز کیږي نو دی وجنه دې ته ویل کیږي اوپن اینڈ کوېسچنز بل بعضې داسې کوېسچنز دي په انټرویو کې چې د هغې کې به صرف 2 ایکسټریمز دي د هغې به صرف 2 جواب وي یا به یس یا به نو یا به 2 آپشنز یې پای کې به وي لکه ما یا تاسو چا اندپوز وکړو چې ستا کوم قدر خوښ دی تور که سپین نو دې کې اوس هغه سره صرف 2 آپشنز دي انسر به هغه ورکوي خو د هغه انسر لیمیټډ دی 2 آپشنز ته نو دغه 2 آپشن ته چې د انسر لیمیټډ دی نو دې قسم کوېسچن ته چې کوم دی زموږ سره ویل کېږي دې ته ویل کېږي زموږ سره کلوز اینډډ کوېسچن د دې نه علاوه په انټرویو کې نور هم قسمونه انټرویو بلهاشه مختلف قسمونه باندې کېږي 1 to 1 انټرویو می 1 to 1 انټرویو دا چې لکه پرس یو انټرویو دی او بل انټرویو ور دی هغه کس چې هغه انټرویو اخلي هغه انټرویو ور دی او هغه کس چې کوم انټرویو اخیستل کېږي نو هغه انټرویو دی نو چې کله دوه کسانی یو پکې انټرویو وي بل پکې انټرویو نو دې ته ویل کېږي 1 to 1 انټرویو 1 to 1 انټرویو دا هم د ډیټا کلیکشن لپاره زموږ سره یو ټیکنیک دی یو طریقه کار دی یو میتود دی کله داسې وشي چې زموږ سره یو کس هغه د ګروپ نه یا د ډېرو خلکو نه چې کوم نه هغه اخلي نو هغه ته ګروپ انټرویو ویل کېږي یو کس دی هغه د ګروپ نه انټرویو اخلي نو هغه ته ګروپ انټرویو ویل کېږي داسې زموږ سره بل یو دغه دی چې هغه ته یو ته ویل کېږي ګروپ ټو انډیویجوال انټرویو ګروپ ټو انډیویجوال انټرویو داسې دا چې یو ګروپ دی ګروپ اپ انټرویور دی هغه د یو کس نه انټرویو اخلي لکه لیټ سپوز 15 شپږ صحافیان دي جرنالیست دی هغه راغلی دی یو پولیټیشن ورته ناست دی اوس دا 15 شپږ صحافیان د یو پولیټیشن نه کوېسچنز کوي یو د یو کوېسچن وکړو بل د بل کوېسچن وکړو یا پر زموږ په اکیډمیک دغه کې چې کوم دی انوایرمنټ کې موږ 15 شپږ کسان ناست یو ټیچران ناست یو سټوډنټ دی هغه انټرسټ فیلډ اف انټرسټ معلومو دغه ابیلیټي معلومو موږ ګروپ والا لګو او د هغه نه ډفرنٹ کوېسچنز کوو نو موږ ګروپ یو او هغه یو کس دی نو دې ته ویل کېږي ګروپ ټو انډیویجوال انټرویو بلی انډیویجوال ټو ګروپ انټرویو انډیویجوال ټو ګروپ الټه دی په دې کې یو کسي یو انټرویو لري او هغه د مختلف انټرویو نه تاسو کوي یو لیټ سپوز یو ټیچر دی هغه یو کس دی هغه خپل سټوډنټس نه کوېسچن کوي چې سټوډنټس یې لست دي شل دي روز دي وغیره وغیره ګروپ سټوډنټ دی هغه اوس کوېسچن کوي چې تاسو به څه جوړېدل غواړئ څه به جوړېدل غواړئ ستاسو ابجیکټیو څه دي په دغه کې څه ستاسو چې کوم لکه مطلب دغه دی دا ډیزایر دی په فیوچر کې اوس یو کس ولې بیل انسر ورکوي نو دې ته ویل کېږي 1 to ګروپ انټرویو دغسې ګروپ ټو ګروپ انټرویو هم کېدای شي ګروپ ټو ګروپ انټرویو داسې ده چې سرټن ګروپ چې کوم دی نو هغه بل یو ګروپ له انټرویو ورکوي 10-12 کسان دي 15 شپږ کسان دي 3 کسان دي خو ګروپ دی هغه انټرویو اخلي د بل ګروپ نه نو دې ته ویل کېږي زموږ سره ګروپ ټو ګروپ انټرویو نو د انټرویو چې کومه زموږ سره دغه دی بل انټرویو چې دی نو زموږ سره کوېسچنیر په دغه باندې کېږي زموږ سره یو الریډي ریټن پلان را سره او په هغې سرټن کوېسچنز دي هغه مونږ ټایم ټو ټایم چې کوم دی نو هغه کوو تپوسو نو دې ته ویل کېږي زموږ سره دغه انټرویو یا چې کوم دی ویل کېږي سروې میتھډ نو سروې ډېر قسمونه دي ما شارټلی تاسو ته پکې انټرویو میتھډ چې کوم دی نو هغه ډسکرایب وو بل سروې چې کوم دی نو نان دا چې دی نو هم کېدای شي فزیکل هم کېدای شي فزیکلی مونږ سروې کوو الکترانیک هم کېدای شي نور هم قسمونه دي انشاءالله تاسو به ځانله په نیټ په تھرو باندې وغیره وغیره کتلی شي انټرویوز کې دغه ډایرکټ انټرویو هم ده او ټلیفونیک انټرویو هم ده بل یو قسم دی کوېسچنیر په طریقه باندې بل ته ویل کېږي سایکالوجیکل ټیسټینګ دا هم یو انټرویو ده زموږ سره د ډیټا کلیکشن یو ټیکنیک دی طریقه کار دی سایکالوجیکل ټیسټینګ کې موږ څه کوو په سایکالوجیکل ټیسټینګ کې موږ چې د چا ډیټا کلیکشن کوو نو د هغه نه د هغه سایکالوجي سټډي کوو هغه یو خاص انوایرمنټ ته موږ د هغه ایکسپوجر وکړو هغه یو انوایرمنټ ته موږ مخامخ کړو او ګورو چې دی په دې انوایرمنټ کې څه قسم بهیو کوي نو دې قسم ټیکنیک ته چې کوم دی نو څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي سایکالوجیکل ټیسټینګ سایکالوجیکل ټیسټینګ میتھډ نو امید ده چې په نړۍ ویډیو کې به تاسو خامخا نوي څه یاد کړي وي چې ټیکنیکس اینډ سایکالوجي ورته تاسو وایئ که تاسو ډیټا کلیکشن میتھډز ان سایکالوجي وایئ که تاسو ته ویز ان سایکالوجي وایئ نو دا مختصر ویډیو وه امید ده چې تاسو پکې څه یاد کړي وي انشاءالله په بله کې به بیا ملاقات کېږي تر هغې ډېره مهرباني د الله په امان شکریه السلام علیکم